سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبان سره د سولې هوکړلیک نه لاسلیک کوي. د ټایمز مجلې د افغان، امریکا او اروپایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي څرګند شوي لیکلي، ښایي ښاغلي پامپیو له دې امله هوکړې لاسلیکولو ته زړه نه وي کړی چې طالبان له نوموړي غواړي د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې هوکړلیک ورسره لاسلیک کړي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هوکړې په مسوده کې راغلي چې دغې هوکړې له لاسلیک وروسته به 15,000 امریکایي سرتیري په 115 ورځو کې له افغانستانه ووځي. تر اوسه د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ملي دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والي په یوه هوایي برید کې له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دغه کس چې ملا عبیدالله نومېده تېره شپه د پلخمري ښار په څنډو کې د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې 45 نور طالبان هم وژل شوي او دغه عملیات چې 15 ورځې مخکې پیل شوي اوس هم روان دي. خو طالبانو بیا د بغلان ولایت لپاره د نومول شوي والي د وژنې خبر رد کړی دی. له دې سره سم د بلخ جوزجان پر لویه لاره د افغان ځواکونو چاڼیز عملیات لا هم روان دي. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې چې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د څارګر ملي ادارې مرستیالان هم شامل دي، تر اوسه یو شمېر کلي د طالبانو له شتونه پاک شوي دي. د خبرپاڼې له مخې ټاکل شوې د یادې لارې د امنیت خوندیینې په موخه 6 نوي امنیتي بیزونه هم جوړ شي. د کونړ سیمه ییز مسؤلین وایي 150 داعشیان او طالبان په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دغه ولایت د والي مرستیال وایي د کونړ ولایت لپاره د داعشیانو د نومول شوي والي مولوي بصیر په ګډون 40 داعشیانو او 110 نورو طالبانو چې تر دې مخکې د چپې درې، ماڼوګي، وټپور او څوکۍ ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې په دولت ضد کړنو بوخت و. بالاخره تېره ورځ یې له جنګ جګړو لاس واخیسته او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو بیا ویلي چې یو ځای شوي کسان طالبان نه دي. یو حرفه‌ایي وسلوال غل د سمنګانو په مرکز کې د پولیسو له لوري په ټپي حالت کې ونیول شو. د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالله ګارد وایي د غل چې راجب نومیږي نن سهار وختي یې غوښتل د ایبک ښار د لومړي امنیتي حوزې اړوند په لرغان سیمه کې مسافر وړونکي موټر ولوټي، خو ساحې ته د پولیسو له رسېدو سره سم تر یوې لنډې نښتې وروسته په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 4 نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. ولسمشر غني تېر ماښام د مرکزي او لویدیځې اسیا لپاره د آسیایي پراختیایي بانک له لوی مشر ورنر لیپاچ سره په ولسمشر ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې ښاغلي لیپاچ وویل زموږ پروګرامونه د افغان دولت له لومړیتوبونو سره په همغږۍ مخ ته ځي. ښاغلي غني هم په ډاګه کړه هغه پروژې چې آسیایي پراختیایي بانک یې تمویلوي د افغانستان د دوامداره ودې لامل ګرځي او د افغانستان لپاره باارزښته دي. او د تخار په مرکز کې د الکولي مشروباتو د جوړونې یوه کارخونه کشف او له منځه وړل شوه. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه کارخونه چې د طالقانو ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موقعیت درلود، تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې کشف او له منځه وړل شوې ده. د نوموړي په وینا د یادې کارخونې څښتن له سیمې تښتېدلی، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.